سره دا هر یو شی دي دا چې کوم دي د سعودي کس دی دا د دې د لور یارو د دې د لور تصویران دي سړي شیر کړ دی په ما باندې دا دعوه وکړه په څه خبره زما دي خور په ما باندې دا دعوه وکړه ما باندې دا ثبوت کی کنه چې او دا تصویران ما شیر کړي دي بالکل چې زما څه غلطي وي زه به منم دا سړی دی نه دا د سعودي کس دی دا ولدي کس الګ شیر کړي دي ما ول نه دي شیر کړي ملګرو په ټیک ټاک باندې هغه روان سدي دا کومه جنۍ چې تاسو تخکاری کیوټ مانو نوم دی او په ټیک ټاک باندې تقریبا 1 میلیون نه بره فالوور دی پرون یو په پېښور پریس کلب کې یو پریس کانفرنس کړی دی او په هغې کې ویلي دي چې زما خور چې دا هغه زما ویډیوګانې وایرل کړي اوس لکه تاسو دا سوچ وکئ چې آیا یو خور راپاسي او د خور کم عزت ته چې دی هغه لاس اچوي خو زه به تاسو ته دا ویم چې دا هغه پښتانه نه دي هغه غیرتي پښتانه نه دي بلکې دا داسې پښتانه دي چې خپلې داسې غلط څه ویډیو یا څه هغه خپل خور ته ورکوي او هغه بیا د سوشل میډیا د لارې شیر کوي نو تاسو په دې باندې بیا په خپله پوهیږئ چې څه قسمه پښتانه دي بلکې په ټیک ټاک باندې چې ته 1 میلیون فالوور جوړې هغه هم په داسې طریقه باندې چې د حیا عزت پکې څه نه وي خو ټول دغه زه به دا ویم دا ویډیو تاسو په خپله په سکرین باندې کتې هم شئ داسې پرون چې کم دی د دې ویډیو یا څه وایرل شوي نو دا راغله په بولقه کې چې کم دی هغه پریس کانفرنس ته کېناسته که د دې بولقې لحاظ تا ساتلی دا بولقه ته یو څو میاشتې مخکې دغسې په سترې ښودي وي او د دې ټیک ټاک سوشل میډیا د لارې ته نه راتلې نو نن به ستا کم دا حالات ستا کم عزت چې دی هغه به نه خرابېدو خو د بده مرغه زمونږ کم پښتانه ورونه چې دي هغه داسې حد ته رسېدلي دي ټیک ټاک باندې چې کم قسمه لایو راځي او دا لکه د هغو ګناه خو دا خو داسې زمونږ د ګناه پکې هم هغه هیټ شوي ده هغه څنګه لکه اوس که یو کس راشي هغه نعتونه وایي یا داسې نور څه ښې خبرې کوي هغه څوک نه ګوري خو چې څوک هم راشي کنځل کوي رد بد وایي داسې قسمه خبرې کوي چې هغه په معاشره کې هغه الاو نه وي نو هغه خلک چې کم دی هغه دونه ډېر زیات خوښېږي او د هغې کم ویوز چې دی ډېر زیات راځي بس الله تعالی دې زمونږ شرم او حیا وساتي او دا کم څه چې روان دي هغه زه تاسو ته بیا ویم چې دا ښه نه دي او اخر چې کم دی دا حالات به بیا ډېر زیات خراب وي خو بس الله تعالی دې زمونږ حیا او عزت وساتي دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې به ملاویږو الله حافظ